دا د اسمبلی ممبران چې تاسو په ډېر شوق منتخب کړي دي په دې پارلیمنت او هغه د مکې پارلیمنت چې د پیغمبر د قتل صلاح پکې کېده په دې او پاغي کې څه هغه د مکې په پارلیمنت کې د پیغمبر د قتل صلاح کېده او په دې پارلیمنت کې د اسلام د قتل صلاح کی په مسلمان ملک اسلام به اسملو ته پیش کیږي چې منظوري کوي اسملو ته یعنی زبا اوس مسلمان ته ویم چې ته اسلام منظور کا دا خو به زه کافر ته ویم چې ته اسلام منظور کا مسلمان ته به زه ولې ویم چې ته اسلام منظور کا کابل دومره غوندې حکومتو دومره تاسو ورشئ د کابل په حکومتونو د ظاهر شاه یا د داود په وخت کې چا نوم اخستی شو د بلې ډلې نوم چې نوم به واغستو په ټکي به په زندان کې پروتو په کلونو او پکې مړ به شو چا بیا تپوس نشو کولی دی یاري نن ستا ملک ازادي ده صاحبه قادیانې هم پکې تقریر کوي رافیزي هم پکې تقریر کوي چکرالی هم پکې کوي بهاولي هم پکې کوي شیعاګان هم پکې کوي کلاو آزاد ولې لکه وایي جمهوریت دی ښځې ازادي ګرځي دا ولې لکه وایي جمهوریت دی اوس که ښځو خلاف څه خبره کوي ښځې جلوس وباسي لاهور کې مې یو ټکی کړی زه چې تیرالم سبا زما خلاف لاهور کې ښځو جلوس ویست چا بجلیګر ملا څه شو راوینیسي ښه دی چې زه ترې راغلی وم اوس چې لا ښځو رانیولی نازیزانو عرض میں داو چې دین ته سپک ګورئ سپک اورک کېږئ به سپک اورک بشئ روپۍ روټۍ پرېږده د 500 روپو تماشا کوه هر سړي نه به د لوږې پنجره جوړېږي پنجره نن په پاکستان کې اول شی دا چې اسلام پورې مسخرې شروع شي هر ورځ اخبار ګوره شریعت بل پلانی ځای ته لاړو پلانی ځای ته لاړو پلانی ځای ته لاړو ډنګړي ځای ته لاړو سینټ ته لاړو اسمبلی ته لاړو وزیر اعظم ته لاړو پلانی ته لاړو ټول هر ورځ کورم وران شه چې ورانم شي خدای تاسو هلاک کا خو پرېږدئ اړو دا د اسلام نوم اخیستل پرېږدئ په پیسو په دولت ممبران شوي یې او په دولت حکومت قبضه کړی دی بس په ناستو څه یو چلوئ یې د اسلام نوم ولې یالی پرېږدئ کني هلاک بشئ تباه کېږئ د اسمان ارادې ما ته ګوره ښې نه ښکاري دی پاکستان ته د اسمان ارادې ښې نه دي بیا مونږ کې یو بل لوی ظلم چې کوم ظلم راکې وشي پروام پې نه راځي اړو دا وایو نه چې افسوس ته دا وشي په پنډۍ کې بله ورځ دماکه شوې ده خلک پکې تیکه تیکه شوي تیکه تیکه د چا پې پروام نشته که څوک ډرایور دی هم ټر ټور ډنګ ډنګ که څوک دکاندار دی والا اخرا والا اخرا پوه شئ څوک اډو دا ورته احساس نه کېږي چې دا ولې پلانی سره دا وشو ما سره هم دا کېدی شي دا احساس دی بدبخت قوم نه ووتو پخوا به 10 مالت کې چېرته مړی وشو 20 مالت لرې به تا پې جړل په وینو چې یاره دا مړ ولې شو اوس در سره کوڅه کې مړی شوی مازدیګر پرون په لاره تې راتېرېدم اوس څه کوي وای د مورې توره شړی لنګ د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی میندې پردي تماکو پاکوي تماکو مزدوري کوي د هغې د زوی واده دی چې حال دی لیدلی دا د دنیا لوچګان او غونډګانې را غونډ کړي سوي ښځې دي صاحب تر دې شونډې سرې کړي دي او
बटवे पदगा चूरी हमरा रवाने डोब जुम्बाई की मालूस خو زه پې را تېرېدم ما ته یې که ته خندلې چې ګینې خدای ته دې ووایه که راته څه ویلی شي نو عزیزانو عرض مې دا و چې هغه کوم عذاب دی چې مونږ یې مستحق نه یو کوم عذاب چې مونږ د هغې مستحق نه یو که تندر را باندې راوغورځېږي مونږ یې قابل یو که سیلاب را باندې راشي مونږ یې قابل یو که ګرانی را باندې راشي مونږ یې قابل یو یو عذاب داسې نشته چې مونږ یې قابل نه یو د هر عذاب ځای راکې شته د هر عذاب زمونږ د آینده نسل وګورئ تباه کېږي لګیا دی آینده نسل تباه کېږي لګیا دی د غریبانو اولاد وګوره په سینماګانو کې کل هم دا څومره بایسکوپونه چې په پېښور کې دي کل هم د غریب اولاد پکې ویډیو گیمونو کې وګوره کل هم د غریب اولاد پکې اوس ورته بله مهرباني وشوه بلیټ راووتو وګوره ټول د غریبو بچي پکې دي او لختې ورسره دي او میز نه تاویږي را تاویږي دا اوس چې همدا لخته راوالی او د ده په دې بیا دا لکه دا څه کوئ ظالمان د ګورمنټ پابندي په کار ده د قوم بچي تباه کېږي لګیا دی ګورمنټ چوک دی ګورمنټ شته نه نو د قوم د بچو نه قوم سره غم شته نه حکومت سره غم شته نو چې نه تاسو قوم سره غمي او نه حکومت سره غمي نه مور او پلار سره غمي په تندر دی ولګي چې چرته لګېدلې تباه کېږي لګیا آینده نسل به ټول ډمان او کنجرانی ټول د غریبو کورونو کې وګوره په معمولی ټلویزیون دغه نه کېږي دا بلا چې دا رنگین په 18 زره روپۍ باندې دا د غریب درته په روپۍ روټۍ ارزانه ده 15 روپۍ اس کور د دې لعنت نه بچ نه دی اس کور دا بونډای ده نو بنگالیانو ډېره په شوق وزیر اعظم کړې وه نو الله ډېر په شوق په سمندر وروخې جوړو او د 15 لکو نه واوړېده بل ورځ په دویم طوفان بیا راغی چې بیا پې راغی 10 زره پکې نور مړه شو نو تاسو به د ځان تماشې کوئ په سړکو به د لوږې لتې ټکوئ لتې د هغې وجه دا ده چې دین ته سپک ګورئ قرآن ته سپک ګورئ اسلام ته سپک ګورئ دا مولیان چې نن دې حکومتونو خرید کړي دي دې مولیانو د یهودو د نصواراو په مولیانو کې څه فرق دا د اسمبلی ممبران چې تاسو په ډېر شوق منتخب کړي دي په دې پارلیمنت او هغه د مکې پارلیمنت چې د پیغمبر د قتل صلاح پکې کېده په دې او په هغې کې څه فرق هغه د مکې په پارلیمنت کې د پیغمبر د قتل صلاح کېده او په دې پارلیمنت کې د اسلام د قتل صلاح کی په مسلمان ملک اسلام به اسملو ته پیش کیږي چې منظوري کوي